د کابل ولایت په کانټیننټال هوټل کې د خپل هیواد خپل تولید په نوم درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و چې په دغه نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ایښودل شوې چې بیلابیل تولیدات، محصولات او لاسي صنایع نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. داسې نندارتونونه جوړول ډېر ښه دي، پر خپل وطني تولید باندې ډېره مثبت اغېزه لري، ځکه ځینې کسان یې نه خبر د تولید څخه چې د په کورني تولید کې دی یا هم بهرنی تولید دی. این محصولات خانگی را یا صنایع دستی را آشنایی بیشتر برشان پیدا کنند و میتونن که از اینجا به صورت آسان و ارزان مستفید شوند و واقعا این نوع نمایشگاه ها برای خانم‌ها هم مهم است و برای فروشات هم. د یاد نندارتون د غرفو مسولین وایي چې د دا ډول نندارتونونو جوړول د هیواد تولید ته ښه بازار موندنه ده. دوی همدارز له مسؤلو کسانو غواړي چې زموږ تولیدات باید له هیواد څخه بهر ته صادر شي، ځکه ټول تولیدات مو با کیفیت او معیاري دي. با این نمایش ما میتونیم همه محصولات خانگی یا محصولاتی که توسط دست خانم‌ها آماده میشه به مردم ارائه کنیم و مردم بشناسن و بتونن از او به صورت آسان استفاده بکنن. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم د امام ابو حنیفه په نوم نړیوال نندارتون جوړ شوی و چې مالي لګښت یې د څو خصوصي شرکتونو په غاړه و.